سلامونه لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه سئ خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوشحاله یاست او زما وریښتان نه وي خراب د روژې 14مه ده او پاته سو نن بیا په زرچنار دفتر یا سټوډیو یا کوټه هر څه چې بولي دلې میلمانه یو البته میلمانه نه یو میلمانه لرو کندهاري ممثلین دا ځل پر روژه مات سره راټولیږو د خیره سره نو بس ورته انتظار یو لومړی ګیراک لک چې رالی ته وزه ورسه سلام علیکم دوی راوغه چیر السلام علیکم زر سلام لا دې راوله علیکم سلام اینو مې خو نه دی ورور سره لیدونکو دا هم حبیب زی صاحب محترم راورسېدی زه به دروازه خلاصه کړم تر څو څه عوام راسي او ملګري به هم په اسانۍ سره راځي دا یوه پله به خلاص کړو احمده دغه بوټونه د شام به وبسو داسې پې د باندې ښایسته کښېږدو نو لیدونکو یو دا شی دغه پرده اضافه سوې ده او یو په هغه سر کې بله پرده اضافه سوې ده دا نو دا هم د بازاره څه هغه په اصطلاح ریډیمیډ پرده راوړل تیارې پردې دا خو موږ خپله جوړې کړي وې مثلا دا هم تیارې راوړل هغه دونه فرق دی تقریبا په کم یو متر قدر دغه ده تر دا نورو لنډې دي دا مو ځکه راوړلې چې دغه پرده تاسې په مخکې ویډیوګانو کې په ویډیو کې البته لیدلې وه چې هغه ناځوانانو سوځلې وه هلکه مخ ته مه تېرېږه دغه دی دا باره مغه چک کړله بله ورځ نو سر نو دا خوا څه کمه شوه هغه رقم ده دا خوا کمه شوه نور نو بالا دلته ناست یو حبیب زی صاحب دی مازدیګر لمونځ کوي لمر غر سره ورغله د اوس پر منځه ولاړ دي بله ممثلینو ته یارانو ته انتظار یو به راځي اتې به نو مجلس کوو د خیر او دا مو هم ګروپ یا لایټ درولی دی دا چې نن برق نه نو مو د دې شي بندوبست وکړي او بلا به دا لګوو د خیره سره د روژه مات وروسته نو لیدونکو وار په وار د اذان خواته ورنږدې کېږو اذان را نږدې کېږي او یو ملګري را روان دي سمین ووتې په اوبو پسې راځه همت صاحب دوستانو اوبه راورسېدي او خرما راورسېدي السلام علیکم تکړه تاجه ملګرو په خیر راسئ زه هم یم په دا کې دغه روژه مات کې احمد هم دی احمد خو لا څو واره تېر راتېر شو کیمرې مخ ته یاران نیم راغلي دي نیم ته لا اوس هم انتظار یو نو احمد دی په خدمت اخته دی موږ به اوس خرما او دا به ملګرو ته ورکړو چې روژې په ماتې کړي اول حبیب زی نعمت صاحب ته ورکړي هذا د اوبو خرما حبیب زی وایي زما روژه ده هغه نور شیان نه دي را رسېدلي او دا اوبه په نس کې خوږېږي او د یو یادونه کومه کامره دورې کړه حضرت صاحب دغه دی بله زر صاحب محترمه سه نړۍ چشکې د یادونه کوم وروره خو یو ښه یادونه کې اوس ووایه زر صاحب څخه نړۍ مننه دنیا مننه چې په دې روژه کې د زحمت او تکلیف وایستی موږ ته د مېلمستیا کړې د زر صاحب محترم د ده څه بیا نړۍ مننه دا په روژه کې د مېلمستیانو کې ستړیا لري دا ستړیا زر صاحب پر ځان یوړه چنار صاحب پر ځان یوړه نو د دې زه منندوی یم د دې زه تل او ګرد عمر خدمتګار یم خدای دې غمونه دا یم کور ودان چې راغلی الله دې غمونه نه راکړي د دواړو ملګرو دا د اذانونه نارې شوه روژه به ماتې کړو بسم الله نو یارانو دا دي البته هم یاران پر لمانځه ولاړ دي ښه خو دا زما ملک برخه روژه مات اوسو روژه مات نه دی سوی ما ځینې روژې ماتې کړې اوبه مو وڅښلې خرما مرما مو وخوړل و دوی لمنځونه کوي دا یاران اوس لمنځونه پسې کوي د خیره سره او زه هم نو لیدونکو دا دی بالاخره څرک صاحب راورسېدی او سره د دیګو نو اوس به دی غابونه مابونه راډکي او حبیب زی صاحب شاته ولاړې ډوډۍ په لاس کې ده بیا غواړي چې د ډوډۍ په بخش کې خدمت وکړي او لایټ هم ولګېدي بله لایټ خو نه ولګېدی بله کار سم شو دروازه را بنده کړه که څوک پاتې و هغه بیا ګور
سرک صاحب الله دې راوله خدای دې راوله څنګه جوړ یې ماشاءالله څنګه ډنګر شوی سره ښه هو دا روژې دا ولې سله ولا ډنګر شوی داسې ښایستې احمده روژې سمې چې څه ده سرک صاحب دپاره یوه خرما اوبه راوړه وروره ما خو دغه تولاجان سرک صاحب روژې نیسه هغسې ثواب دې وګټئ راوړئ اوبه راوړئ دا ویني دا خو وینې دغه د اوس به سرک صاحب اوس روژه ماته کړي ورته ګوره راکړه اوبه راکړه سرک صاحب ته اوبه ورکړه ونیسه سرک صاحب روژه ماته کړه اماد صاحب اخته دی مستي وراچي مستي دي که چکني چیشتي مستي وراچي هلته د وریجو دیګ دی یو ځل بیا ښه خوشحاله مجلس جوړ دی ښه تاسو بیا شروع په وکړه خو وریجې پاته دي شامیان په دا دوستانو بل یک را جه خواست اوهو و د نخنک پک شوم بله کم کن که دوستان زما زړه غواړي چې ولاړ سم په دسترخوان باندې کښېنم او ډوډۍ وخورم بلا مې حوصله راڅخه ختمه ده دا چنار صاحب وینې په خدمت باندې اخته دی ځوان بیا په خدمت ښه ایسي موږ بیا سپین ږیري زه به دا ویډیو وکړم ابدالي صاحب په ټوپ سر ته چونې ولا کې هېڅ وایي او افغان صاحب لمونځ کې پر لمانځه لګیا دی ته نو دوستانو انشاءالله سرخان سره برابر دی کار وسو د خیره سره هغه چې ډېر وږي دي هغه ورته ناست کې هغه چې زما غوندې نه کې صبر لري هغه دلته حاجي صاحب بلا به ځان دی دوستانو خوراکونو کې او ځینې یاران لاندې پر لارې چې درست نه دي رسېږي ګور دوه ور روژه مات کې که چش کې افغان صاحب نفلونه ورسره کوي نو بالاخره دوستانو ډوډۍ وخوړه سوه ټولو وخوړه او سره ناست یاران واخه ګرانو لیدونکو روژه مات وسو چایانې وسولې طبیعتونه سم سوه اوس نو چارې وږغی بارونه کې داسې ګرده در سره خاندي دا اوس داسې د خندا مجلس شروع دی ما دې پر ورواړو د ګردو خولې د خندا ډکې دي دا حبیبزي صاحب خندا در ګردو ډېره ده حبیبزی صاحب خو وروره او دوستانو حبیبزي صاحب په سر کې ډېر جالب راغلی دي تاسو بیا ورته متوجه سئ روژه دا خو انټري واخیستل نو یاره په ډوډۍ پسې کرملا وروتې دا خو نو سهیم صاحب دی نورې بالا یاران ملګري ناست دي هغه د بنډار پسې اخیستي تاسو ولې دور نه راځئ چای نه خورو دا موږ ته نه راکوي عزیزانو خدای سمه وکړه یا بنده کړه یا بنده کړه سم دا رقم ته للی یاره ابدالي صاحب باید سره پر څنګه کښېږدو اخو سیرې زنګونه خدای بیخي داسې لکه هغه ماده چې نه لکه زړه چې نه غواړي زنګونه لکه د اجمل بجلا کې نو لیدونکو ابدالي صاحب وایي جست کښېنه خو چې هر رقم جست کښېنه بیا مځکې خواته زور دی او نن بالښتان هم نشته او پاته سلو بل میک د ابدالي په لاس کې دی بلا مې نه دی زده دغري نو پوښتنه څه شی مې راچې نظر انتقاد پیشنهاد څه شي په څه شي باندې په دا هسې اختر چیرې دی د خدای دوست نن د روژې څوارلسمه ده دی بیا ما ته وایي د اختر پیغام وسو هغه اختر محمد چې پر تا تلیفون خرڅ کړی وای د اختر په باره کې څه خبرې کوي دا شوه دغسې ترجمه کوه ښه هغه رقم متسوامی متسوامی بینو ګوپال بغیر کې ډېر به د پرمختګ وکړي نو افتاب صاحب ته څه وخت زمزمه راته کوې ودرېد خو دا خبره کوي خبرې مو دا کولې چې نن خو روژه مات وسو وختې څو ور د انانسوس چې روژه مات وسو هغه خلکو ولیدی بیا وسو
نو روژه مات اوس دا چې خیرات قبول زر صاحب د جونګړي ته راغلي سټوډیو ته راغلي دا هغه سټوډیو ده چې څو موټر مخې څه وام پر تېر څه هغه نن پرون مو غچې کړه نور پر دې مو واچو اول خو د هغه واقعه چې په خدای په خیر کړه تسلیت وایي چې والله داسې ګرده راغلي وای په هغه ورځ هم خو بیخي ویر کړی وای هغه نسو دې ته بس موقع نه سره مسایده ګرد مصروف اوس مثلا افغان صاحب هغه تللی په هغه ورځ تلته د واقعیت څه پیر سوی د په لندن کې شوټینګ درلودي بیا ما د لندن راس افغان صاحب نو ته دا جاپان اوس خو دغه اوس جاپان کې شوټینګ درلودي باره ما ته ول په ټلیفون کې د غم شریکي وکړ اجمل صاحب اجمل ملتپال په هغه ورځ بیا د نیویارک ټایمز سره مرکه درلودله په هغه مصروف و نو اسلام آباد کې غوښتي و په دې خاطر په هغه ورځ نه راغلی بالکل او افغان صاحب نن بیخي ډېر ډوډۍ وخوړله اوس راځي او په هغه ورځ بیا عدي صاحب چې ما ټلیفون کې تماس ونیو مال چیرې ور زه کور یم دروتلی نه سم مال ولې ولا کوچنی زم افغان صاحب رالی دغه افغان صاحب نن یې ډېر ډوډۍ خوړله وړې یار سلام علیکم ستړي مسئ یارانو ستړي مسئ دا خو نن زر صاحب خدای خبر چې په دا ډوډۍ کې جمال کوټه اچولې وه که جمال کوټه کې اچولې وه اندازه ولې پړسوي نو خو ما ته دا خپل دا زموږ ستاسو د کندهار تولید جمال کوټه ده چپه پیر یې کړې وه زما بل انډیوالو هغه به شاته پیر کړې وه دا دلته په دغه کې په دا کوڅه کې دغه چارپای راپسې و نو باره سړی ته راسه وی خدای وی باداره راګرځول وی خدای په خیر راغلی افغان صاحب زه خو په خیر راغلم په خیر راغلم نو داسې معلومي لکه چې روژه مات کې ډېر خوراک کړی دي 2 روژه ماتې مې وکړه دوه یو خو د لیو کې بل دی بیا چیر کړی دغه زما د انډیوال دی په پور مې د اجمل ملتپال سره راوړی روژه مات دغه روژه مات ما چې هغه بل انډیوال سره په موټر کې کړی روژه مات هغه پیسلمی و عبدالله صاحب هغه پیسلمی و راوړی هلکو دا یو شی مې راوړی دا څنګه کار دی راواخلي چای شی هم ګزاره کوم زما بل نه موغه د ناسه ده چیرې کښېږدم دا چاکلیټ جیب ته واچو دلته جمع ولې نه څښلی زه نه څښلی سم ما سره پر هغه خاطر چای پسې چې هغه اعظم تا ته بیا هم شراغلاس وایي شراغلاس څوک دی تا ته وایو تا ته وایو شراغلاس یې تا نوم شراغلاس دی زما نوم شراغلاس دی نو دا چې تا په روژه مات ډېر خوراک کړی دی موږ په دې باندې ویاړو چې موږ اوس هم ماشاءالله داسې خورنده کسان لرو چې د خپل حق هم خوري او د لس نور دم سزا په دې ویاړ باندې چې تا ډېر خوراک کړی دی ما ته اجمل صاحب دغه داسې سترګې وایي دا زما په حق کې تېری کړی دا خوراک کړی پر دغه پښتدلی همدغه شکر دی چې تېری و د راوت مې نه دی کړی یوازې تېری کړی یوازې تېری دی نو دوستانو بیا هم ټول مسلمان دا راغلي خو څه به نه راغلي هغه خامخا روژه ده دغه مسلمان دی دغه بلای اوس مسلمان دی دا ته ورته دی مخانه ته دغه اوس مسلمان اخر روژه مخانه دا نه دی دا بلای مسلمان دی دغه بلای دغه ما کوه ګوره دا خو هغه خاون مې ناست هغه د خاله دا په خېټه کې دا خوړو ویل چې خاوند مې حق لري د خاوند په خېټه چې کوم خواړه وه دغه خاوند سلام راوله دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ به یاست خوشحاله به یاست خوشحاله سول وروره نن بس بله دا خو نو اتومات کارونه دي دغه دی نو بس هوا وه ټیر ټوپ ته هوا ورکړي بارې بېرته پنچر سره ځانو په دغه باندې دا دوستانو افتاب صاحب غواړي چې یو شی ووایي یا دا په دا روزه کې شی یا مسخرې ټلیفون یې راکښلی و ټلیفون یې راکښلی و ښایسته شعر پکښې و غزل پکښې و یو شی پکښې و خو د صحیح له موږ عبدالي صاحب خبرې نه دي پوره کړې ته وه
ابدالي صاحب مې تسلیم کړي ورور غږ مه لرې دا پیشوا که در خبر سو بیا دا ګرده سره وي وا پیشوا دی که چی ورته وایي نه دا دا رقم چې لاس داسې کړي دا داسې لاس یې غوړ نه دی داسې پاکوي داسې کې و داسې کې شپه چې مونږ کول بر دا برابر رقم داسې کومه زه به د څه یا ما کوي راځي افتاب صاحب ارشاد کم حاج اوقاب ارشاد درته اوري صحیح دی دغه دی خو خو وایم انا ول تاسو نه وایم نو خو ما خو مخکې ویلې اوس خو وایم اوس خو مې چای وڅښلې یا وسه وایې اوس یې وایم یو واش دغه بانډار سره یو بانډار یو ټول کپ شاید ټوله بانډار تاسو د ټولو په اجازه ارشاد غوړ مې سره دا چې د پسرلي موسم دی او زمزمه به ما د ټول مال د موبایلونو د مځکې ولي مبارکي ورکړي زنګ ورته راغلی واه حاجي صاحب ته زنګ راغلی واه مبارک د دې خوا زنګ نیسي بالا د دې خوا زنګ راځي ستاسو د ټولو په اجازه یو ستار اجازه زه خو شروع کړم بیا دې کړي څه مستی د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه بیا دې کړي څه مستی د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه د ښکلا د تصویرونو سمندر یم د ښکلا د تصویرونو سمندر یم په هر موج کې د هستی د پسرلی یم لارو برستا خوشبوئی د پسرلی هو بیا دې کړې څه مستی د پسرلیه کړنګ د جام شور د بنګړو در سره راوړم کړنګ د جام شور د بنګړو در سره راوړم د زړه تند مې یاغي د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه هو بیا دې کړې څه مستی د پسرلیه ستا تازه پاکه هوا و هر رنځور ته ستا تازه پاکه هوا و هر رنځور ته بېله شاکه دوایي د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه هو بیا دې کړې څه مستی د پسرلیه چې پرواز ما مجاهد ورسره نسته چې پرواز ما مجاهد ورسره نسته دا د ښکلو مغروري د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه هو بیا دې کړې څه مستی د پسرلیه لارو برستا خوشبوئی د پسرلیه مننه زنده باشید خیر بید سهیم صاحب سهیم صاحب غزل درته وایم کښېنه د همت صاحب شعر دی او د سهیم صاحب سما نقل کړی دی کاپي کړی مې نه مې شونډې کړې یار ښکل نه مې کدې نه مې شونډې کړې یار ښکل نه مې کدې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې کله کله مې باڼه ورسره موښلي کله کله مې باڼه ورسره موښلي نو کله کله سي خدای دومره رانږدې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې
نه مې شونډې کړې یار ښکل نه مې کدې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې اوس چې زوړ لکه پرده سوم وس مې سوځي اوس چې زوړ لکه پرده سوم وس مې سوځي چوکیدارم زه د عشق د دروازې چوکیدارم زه د عشق د دروازې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې نه مې شونډې کړې یار ښکل نه مې کدې شیخه کاږم به د څه شي ستوبې دوا دې مې سي افغان صاحب بیخي د دوا په خپله وایي مګر دا تا وویله بیخي د مور شي دا غزل په بلا ته نه وایي باقي شي راته وایي اوس نه زار صاحب چنار صاحب ورسي روژه مبارک په باره کې یو شعر دی یو غوږ حاجي سړی یو غوږ وای که راغله راغله ښایسته روژه ده راغله زه به در جوړ کړم ښایسته روژه ماتونه دا پیشلمه یې ډېر زور غواړي هر روژه ماتې د اختر مزه کوینه که راغله راغله ښایسته روژه ده راغله زه به در جوړ کړم ښایسته روژه ماتونه هغه سړی ډېر بختور وي چې په روژه کې کوي ښه خیراتونه هغه سړی ډېر بختور وي چې په روژه کې کوي ښه خیراتونه راغله راغله ښایسته روژه ده راغله زه به در جوړ کړم ښایسته روژه ماتونه په روژه مات کې زما میلمه سه ځکه میلمه د خدای نعمت دی رزق راوړینه په روژه مات کې زما میلمه سه ځکه میلمه د خدای نعمت دی رزق راوړینه راغله راغله ښایسته روژه ده راغله زه به در جوړ کړم ښایسته روژه ماتونه وای زه زه حبیب زی خدای ته زارې کړم خدایه زموږ کړې قبول شه عبادتونه زه حبیب زی خدای ته زارې کړم خدایه زموږ څه کړې قبول عبادتونه که راغله راغله ښایسته روژه ده راغله زه به در جوړ کړم ښایسته روژه دا خو داسې دی چې نار صاحب یو څه د اتڼ په رقم وه متاسفانه چې ځینو کسانو پیکیان نشته نو که نه پیکیان ورته بله نه داسې پیکیان ولې نشته دا یو نو په یوه ګل نه زموږ کې سهیم صاحب سهیم صاحب دا ما هم شعر راسې اماده کړی دی دا خو پیشلمي خو به نه یا د پیشلمي دی خو میا وایي روژه مات یاره مې صاحب قربانې سه الله دې خدای قرآن تو بل ځای مو ستا غمونو لره ښایي چې مې زړه خوري ستا غمونو لره ښایي چې مې زړه خوري رقیبان زما د زړه غوښې په څه خوري
لږ دیدن مې زړه لور کچې ټکور سي دا بدبخته مې بیا ټوله شپه مغزه خوري بل استاد ته یې حاجت نه وي استاد سي چې پر مخ د زمانې چپېړې وخوري او د رباب هر ټنګ کې زړه د ادم ژاړي او د درخو د زنې خال به دیواله خوري مړ د غم په ترخو زهرو یم شهید یم په لحد کې مې ده خبر چنجنې خوري لا خو ګرمه ده د ژوند او مرګ لوبه لیونی ارمان ته وایه چې ساړه خوري زه پرې ځکه سوم دوکا سره د عقله په اومه خوله قسمونه ډېر پاخه خوري څه چې کېږي حقیقت دی دا به کېږي اصرار هسې لیونی دی ځان له زړه خوري راسه جانانه څه مهربانه لیونی کېږم ستا د هجرانه لیونی کېږم ستا د هجرانه رقیبان وایي چې مینه پرېږده زړه راته وایي چې سر پرې کښېږده زړه راته وایي چې سر پرې کښېږده واورم د چانه څه مهربانه لیونی کېږم ستا د هجرانه لیونی کېږم ستا د هجرانه غواړم د ستا د غزلې په مابینځ کې مام یو انتره در سره وویل راسه جانانه څه مهربانه راسه جانانه پاکه من ګرانه لیونی کېږم ستا له سرک صاحب و د اوسپنې زوم درته هم پروا نه کړي دا جانان ته وایي عذاب دی ارشاد فکر په تلیفون کې باندې راسه جانانه څه مهربانه لیونی کېږم دغسې وه الله دې مړه وبخښي خدای مو راوله یارانو په دې تمه چې ټوله به ښه یاست لیدونکو ته هم سلامونه زما خو نوشي سالنګ چیشته وایي سالنګ لاره چې بنده ده وروره ډېره معلم صاحب زموږ سرک صاحب چې دی ماشاءالله ښه اشپز دی او زموږ په کندهار کې ډېر خدمت یې کړی دی د شعر شاعري د لارې څخه د پخوا څخه او د هغه تر څنګ دغه زموږ د کندهار د ځوانانو دپاره د خوړو دپاره دی داسې یو ښایسته خواړه په دا بازار کې دی خرڅوي لکه هغه د کندهار مشهوره سوپ پایې دغسې پایې او نن پر روژه ماتې موږ ته خواړه جوړ کړله چې دا ټولو یارانو ماشاءالله ښه خوند ځینې واخیستی خو دا دی که اوس بس نو قربان دې سمه که داسې وم که چیرې خدای دې نه کوي وم که چیرې دا زنانه وای ما ملتپال صاحب ته ورغوښتې خدای دې ودې نه کړي ټوکې ټکالې خپل پر ځای سرک صاحب لکه څنګه چې افغان صاحب په خپلو خبرو کې چې تاسې د شعر و شاعري د لارې خدمت کړی دی وطن ته خدمت کړی دی
او اوس بیا په اشپزي مثلا اخته یاست ستاسو د لیړۍ د چې هلته سوپ خرڅوئ که دغه پایه ده او که دغه رقم په د روژه کې خلکو کورو ته د روژه ماتونه کور ولا او تیاری رو راسته وي زما خوشبختي او ښه خبره زما دپاره دا ده چې ملګري په هغه وخت کې زما شپزي خوري چې وږي او په لوږه کې هر شی ښه خوري یو پوښتنه درته کوم او په لوړ کې دوام کېږي شاعري زور غوښتې که اشپزي دا اوس دواړه زما شوق ګرځېدلی دی ابدالي صاحب که شاعري هم زما شوق اوس مې اشپزي هم شوق ده نو جواب یې څه شوق و د شوق کار زور نه غواړي خبره زه به جواب ورکړم پوښتنه داسې بیا ستا سره جلا مرکه کوم بیا جواب وکړم داسې دوی په شاعري کې مثال متاسفانه ام چنان ویښتان د لاس ور کړي دي او په اشپزي کې زړه د لاس ور کړي دي نه داسې ګوره په شاعري کې مثلا تاسو یو شعر جوړوي یا مثلا یو نظم جوړوي په دې کې به الهام ته ضرورت وي په دې کې به رومیانو ته ضرورت شته پیازو ته ضرورت شته په اشپزي کې ګډ چې شان سره ګډ کړه دا هغه په شاعري کې الهام ته ضرورت وي دا رقم نو په اشپزي کې خو معلومدار معلومیږي چې مرچک ته ضرورت شته او رومي ته ضرورت شته مالګو ده نو اشپزي په فکر کوم پر اسانه تر شاعري ولا خو ما وویل مال اوس دواړه زما شوق دي اوس ما ته دواړه اسانه دي دواړه ښه خوند راکوي البته که څه شاعري به راسه پاتې شوي د ډېره وخت څخه خو اشپزي مې شوق دی بس دی کله کله ابدالي صاحب زموږ په مسجد کې اذان هم کوي وی زه خو ممثل یم اشپز یم یو شی وکړي یو شی وکړي دیو د چا مسلک دی هغه چې شورته په انګلیش کې چې شوی پروفیشنل ته چې شورته پیشن پیشن پروشي ابا شي ته چې مثلا تمثيل کوي دا خو جلا خبره ده دا چې اشپزي کوي دا به جلا خبره ده دا جلا خبره یو خبره کېدلی شي هغه وخت کېدلی شي ځینې کسبونه ځینې کارونه زموږ که د زما چې مثلا پوښتنه وشي د ممثلین یا مثلا شاعران دي یا نور هنرمندان دي هغه په ځینې کارو چې اخته هغه د مجبوریت دی هغه د شوق نه هغه د پیشن نه ولکه زموږ دا بالکل نو دا چې موږ مثلا چنار صاحب دی یا زر صاحب دی په اشپزي باندې اخته یو واوار ستان کې د شوشه پیزا وي او شوشه هغه چې رول دی پیزا رول دا کټ برګر د غوښو رول د غوښو رول دی دا څه تیاری دا د دې په اصطلاح کوی چې مجبوریت دی یعنی شوق نه دی او خوش ښه خبر بیا ده چې د دې د مجبوریت هم د شان وړاندې کوي ټولنې ته مثلا دا اشپزي وړاندې کوي چې مجبوره ته به نه وایي چې هر سړی راځي کور په شانو کې راځي او مې ته وځه واوا ته زما ولته پیزا خورم دا یعنی سس په بیا به دی چک چک کوي چې زه هغه څه او دا غره کم د سرک صاحب د شاعري او د په غره کم دی چې سوپ لړې په بازار کې د یعنی خلک د نومي سورزي بازار به کم ځای کې د کابل بانک په خوانه کابل بانک پر چوک هغه څنګه ده هغه څنګه نو بیا د په ویار چک چک یو کې خو هغه څنګه و چک چک ته ټول غټ د خواشنی سره دادی نه چې ما افغان صاحب یوازې تمثيل شو کولای نه ویلړی ستا نه یو دکان ستا یو رخصه واغم ورګه صاحب خاص به لیکچر شو کولای شي سور شایسته لیکچر دی یا لیکچر دی نه خوري لیکچر یعنی خبري ورته کولای شي چر دی په پښو دی شس کې زر صاحب را لي زر صاحب اوس نو کس غزل پاتې وای نن ما افغان صاحب ته سیم کارت ورکړي په دې ځل تر عالم کښې سم پور سیم کارت ما ډیر ګران دي او یو میاشت نیټ موت کار پکښې کوم مور شي تا نورم ستا یو دانه بل ستا سیم کارت مو را چولې دی ور ګور نه زر صاحب هټ سپاټ راځه زر صاحب ته چې پروګرام پر افغان صاحب دونه مهربان سره به سیم کارت ورکړي د میاشت د دې مهرباني علت شو افغان صاحب پر ما ګران دی ما تاسو په تیر ویلا کې وخت ویل مال زه دا مې دغه د چې ما د په یو کلیپ کې را څرګند شو نو بس نن یو ځای سره کښېناستو داسې کلیپ وازمه شوی و اباره مې سیم کارت نو ورو افغان صاحب یو عادت لري افغان صاحب یو عادت لري افغان صاحب یو عادت لري لکه کوښنی دی چې پرده نه پخته دا خو ادوا چې تر روانو باندې چې پنجاب کړو دا خپل پنجاب ما خلل ما سرک صاحب مهرباني چیش راته وایي سرک صاحب ته نو دا ابدالي صاحب د توصیف کور ودان ډېره مننه ستاسو ټولو کور ودان
ته فکر نه څه کولی چې ته پر موږ څونه ګران یې څه موږ مړه شوي ډېره موږ په مننه. زړونو کې ځای لري دا خو ګړی یو ټوکې ټکالې د څرک صاحب هلته دا خو د ژوند یوه برخه د ټوکې ټکالې ټکالې د بعد شروع کېږي دا د ژوند برخه دا ده. برق من دوباره ټوک ټکالې شروع خو نو کېږي دا پټ حالات دي پټ مولادات د مولاداتو د چا نوم د ملګرو د تفصیل یې کور ودان د غونې کور ودان چې هغه اشپزي خوښوي. یا والله ښه خوند یې وکړ. ارشاد شعر و شاعري مې د 2009 څخه بیا نه ده کړې. دا چې شپږ اووه کاله چې شاعري نه یې کړې نو په حافظه کې دې شی نه پاتې کېږي. بالکل حافظه د فارمټ که سره اوس نوې شعر او دوستانو که د موبایل ډېر سره شورېدي یا شرمې شاته یو سړی ګرده په خندا ورچېر په ټوله کې د سهیم صاحب پر زمزمه باندې ما ډېر خوندور ملګرو پر کله زمزمه دې پر ټولې وخت خوندورې وې بانډار کوي خو د سهیم صاحب زمزمه علیده وه. بانډار دې نه کوي ډېر خوند یې وکړ. دغه د څرک صاحب ګورې زر ته ګورې او یادوې سمیم صاحب یادوې دا سهیم سمیم صاحب که څوک دی چې دی د دا اصلي نوم عاصم منیر دی او موږ چې دی د ناز سهیم ورته وایي څرک صاحب یو شی په سمه راته ووایه که نه بلا خو نو نو بس دغه حوصله بله خلاصېږي. خبر مه پکړه بیا ځي بانډار بلې خوا بس یوازې به دغه نو وایم چې اجازه ای زما د بېوسیو تصوره واه ته چې راسې نو بې خونده ملاقات سي. واه هغه یادونه چې باران زموږ سره چې نو بل به مې نو په ذهن کې به وایي هغه چې وایي زموږ سره چې اوس یې سور جواری به کوم نو چې مې وویني مخ واړوي په بله زر صاحب زر صاحب یې واړوي چې مې وویني مخ واړوي په بله خو روژه ده ګناه لري شکر خدای پر سړي حساب ما هم د مور چې واه 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 دا دراني دا د درویش صاحب د جوړي بشر غمخورو ته عزت ورکوم واه بشر غمخورو ته عزت ورکوم د اسمان ستورو ته عزت ورکوم خود به زما کور په جنت کې وي چې د بل سرتورو ته عزت ورکوم یار ورور تربور او بل امام د مسجد ډېر دا څلورو ته عزت ورکوم د مور یا اچې څو یار ورور تربور او بل امام د مسجد ډېر دا څلورو ته عزت نو معلم صاحب غوږ دی غوږ دی او آفرین ستا د مور دی غوږ ستا نو په دغه وخت زه ورغلم د سرک صاحب دکانداري ته ورغلم داسې مې وکتله د لرې ځای ورته ګورم نو زموږ یو بل انډیوال دی هغه بیا عدي نومیږي د عدي بیا کوچنی زوی هم د ځانه سره راوستلی دی نو سرک صاحب چې ولاړ دی د سرک صاحب د عدي خپل زوی راوستلی و نو عدي سوپ خوړی زوی خو نو تا ته معلومیږي دا ګی سره وجنګو دا ګی سره وجنګو اخري ورور جانه د سرک صاحب شاته خو نو چوکۍ دی خامخا ګراکان چینی پر هغه باندې جګ ولاړ دی سرک صاحب ورته دغه دی نه د سرک صاحب سر نه کې لوړ دی هلکه اخته دی زور ته رالم هلکه چشکې د سرک صاحب په سر کې ګورې وایي شپږ پسکې ګورم واه 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 افغان صاحب دا چې د څرک صاحب پر شعر شاعري باندې ډېر بحث وسو پر اشپزي باندې بحث وسو نو د څرک صاحب شعر نه زه ډېره وخته تعقیبوم تقریبا د 15 کاله پخوا مې د څرک صاحب یوه ایکو لوستلې ده په هغه یو وارې مې بس مغسته لوېدلې تر اوسه مې په یاد ده ایکو خو داسې چې 3 بیتې نو هغه وایي ما مې مېرمنې مخ ته مور ته ویل چې بل واده هم کوم هغه شپه ټوله شپه د یخ مېلمه وم نو دا مې تر اوسه په یاد ده ما مې دوې ایکوګانې زده دي ډېرې زړې وایي زړه خو مې غواړي چې زه ستا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او د هغې یوې راته د ځانه سم میړه جوړ کړی نو څه کوې یو میړه د پاسه بل میړه وکړم بله هایکو ده وایي هغې د لرې څه څادر ښوروي څادر خو نه پېژنې زما یې دلته کې ځیګر ښوروي او چې مې اظهار ورته د مینې وکړي هغې د غوا په شانې سر ښوروي وایي یو هیکو ده سرک صاحب وایي په ټول جهان کې مې یوه خوښه سوه چې مرکه مې ورته ولېږله هغه د نو اولادو مور وخته
نو خو ناکیم نه ده خوښه سه نو او ستا خوښه ده او ستا خوښه ده هم زما خوښه ده که ماته راکړي ایکو د زر صاحب وایي ما ورته وخندل ډېر راته وژړل مال ولي ډېر راته وویل ول ها سړی ما ول څه وایې ول ته ولې په کور کې واده کوې نو مال چیرې وکړم ول په سالون کې مال واه او ددی دا چې زما د غزلو کتابچه کور پاتې شوې ده نه خود مې نه دي خوړلي نو به عرض معذورت نه خود مې نه دي خوړلي نو په دې خاطر نو په دې خاطر زه تاسو ته وایم خبرې به نه کوم سم شوري که مې دا در پسې راواخیستله بالا مې در پسې راواخلم هېڅ نه در کوم احمد صاحب زه وای که د اوه اولادو مور سې که د اوه اولادو مور سې زما به مینه پخوانۍ در سره وینه بالا خو نو کې ولکه حاجي صاحب پاسو وایي چې شو وایم پاسو وای کو ویل سواله زه خپل شاعر نه یم ملګرو او ګرانو لیدونکو خدای دې وکړي سات مو سره تیر شوی کوم سات را سره تیر شوی کني د زموږ او تاسو خپل زرچنار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ سات مو را سره تیری خبرونه به ګورو ولاګونه به ګورو ملوستیاوي به ګورو اشپزي به ګورو تمثيلي ویډیوګانې به ګورو ګر شام به ګورو نور مو پر خدای سپارم الله مو مال څه په مخم شه مننه